سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو ښه راغلاست. تاسو افغان وایس چینل په مزارشریف کې وینئ. د بلخ پوښتني ښار یعنې باستاني ښار په یوه داسې روضه کې چې ټول خلک د دې لیدو لپاره راځي. تاسو له دې څخه برخمن یاستئ چې یو داسې تاریخي ځای په خپل هېواد کې لرئ. درنو هېوادوالو، موږ سره په دې ویډیو کې تاسو د مزارشریف هغه روضه ګورئ چې د نوروز جنډه هم همدلته پورته کېږي. دا چې زه بې وخته راغلی یم، اوس کرانتیني حالات دي، نو په همدې اساس باندې ډېر خلک نه لیدل کېږي. دلته بندیز لګېدلی ده، د هر چا لپاره هم اجازه نشته دی چې دوی دلته راشي د سیل لپاره. دلته چې تاسو د سپینې کوترې ګورئ، داسې هم ویل شوي دي چې که چیرې په دې کې توره کوتره هم موږ پرېږدو، هغه هم ځان سپینوي. درنو لیدونکو، تر دې دمه موږ نور سیلونه هم درته ښودلي دي، خو دا ځل موږ د افغانستان یو باستاني ښار چې بلخ نومیږي د هغه یوه روضه درته معرفي کړه. افغان وایس چینل در سره مه هېروئ.
Teşekkürler YouTube channel Afg'on Vaysan zahmat tortibdi kelibdi Mazarşerifga Mazarşerif tarix bosonlarini namoyishga keltiribdi. تشکر میکنیم از چینل یوتیوب افغان وایس که به مزار شریف تشریف آوردن و زحمت کشیدن و تصویر مزار شریف را به نمایش کشیدن و جهان سپاس از سلامان صاحب که زحمت کشیدن. واقعا زحمتاشون قابل قدر است و یک تشکر خاص میکنیم. خیلی بسیار سلام. افغان وایس چینل ته دا چې موږ نن د بلخ په ولایت کې د مزارشریف په ښار کې یاستو او دلته موږ روضې د حضرت علي کرم الله وجهه ته راغلي یو. دلته د یو دوست سره معرفي کیږو چې خپل نوم به راته کړي. ګرانه محترم اسم شما؟ کمال سخی جان صاحب، شما از کجا آمدید؟ از ولایت کابل آمدیم به خاطر سیاحت. به خاطر سیاحت. اینجا که آمدین چی احساسی دارین و چطور آمدید؟ احساس خوبی دارم به خاطر که تقریبا 2 سال است که منتظر هستم، آمدنم نمیشه طرف زیارت حضرت علی سلام. این عاشقی خوشحال هستم. این عاشقی که 2 سال منتظر ازی بودم که مزار شریف بیایم و از روضه حضرت علی کرم الله وجهه دیدار بکنم. خب با همراه ما احساستان را بیان میکنین، شعر بیان میکنین، هر چیزی که دارین به بیننده های عزیز تقدیم می‌کنم. میخوایم احساس ما توسط یک شعر که دارم خودم به خاطر که مدای اهل بیت هم هستم احساس ما دارم. درنو لیدونکو سخی جان موږ سره خپل احساس په یو نظم کې شریکوي. تاسو یې هم په انتظار اوسئ. د ده خوږ غږ به اوس تر تاسو در برسوي. سخی جان مهرباني. آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده. جن درماندگان دور مرام از در و راهم بده، لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل
تو که من نیستم عزم یک لحظه نگاهم بده. و چی یک صدای سفته و چی یک صدای عاشقانه. این صدای زیبای شما را که ما شنیدیم بوی عاشقی از ایشان می رود. عاشق هستین یا کدام عشق دیگه الهی دارید؟ دقیقش هستی که عاشق هستی. عاشق هستید یعنی سخی جان ما عاشق هم است به این صدای زیبایشان. خب بسیار خوب به معشوقیتان چی کنید؟ معشوقه ما خالی اهل بیت پیغمبر علیه السلام. چی یک معشوقی زیبا؟ من خودم تقریبا 5 سال است که مدای اهل بیت میخوانیم. باور هم نعت میخوانیم هم مدایی میخوانیم. با صدایتان برکت. انشالله که از صدای شما مردم خوششان میآید و ما این صدای شما را از طریق یوتیوب چینل افغان وایس برایشان به نشر میرسانیم و انشالله که برایتان دعا میکنیم که این صدای زیبایتان دیگه هم زیباتر شود و مرامتان برسید و عشقتان برسید. جهان سپاس. درنو لیدونکو تاسو موږ سره سخي جان ولید چې یو سفته آواز یې درلود. دی واقعا چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په اهل بیت باندې ډیر سخت عاشق او مین دی. نو په دې خاطر دی راغلی د دې روضې مبارکې شریفې څخه یې دیدار وکړ، کتنې وکړه او خپل عشق یې هم له موږ سره شریک کړ. همدا ډول نور هم څه درته لرو، له موږ سره اوسئ. برخمنه ده. دا چې کوم هنر پکې کارول شوی دې هنر ته مو حیران پاتې یو. خو باید حیران هم نشو ځکه چې اوس هم موږ داسې هنرمندان لرو چې د اسلامي هنر لپاره ډېر خدمت کولی شي او کړی دی. درنو لیدونکو زما تر شا د حضرت علي کرم الله وجهه روضه په 120 هجري قمري کال کې جوړه شوه. کله چې حضرت علي کرم الله وجهه وفات شو د هغه د مړینې څخه وروسته د شپېته کاله وروسته دغه روضه جوړه شوه. په دې روضې کې د اسلامي هنر خاصې تیږې کارول شوي چې سنگ مرمر ورته وایي او خوشبختانه چې اوس د دې تیږو جوړولو فابریکه په همدې ځای کې موږ لرو. روضې شریفه د خپل ځان نه د دې تیږو جوړولو یوه خاصه فابریکه هم لري چې د دې مثال موږ لرلی شو په کابل کې د پل خشتي مسجد. پل خشتي مسجد هم د همدې ډول هنر څخه برخمن دی چې ورباندې آیتونه لیکل شوي، بسم الله لیکل شوي او همدا ډول نور اسلامي اسکار او یا د الله جل جلاله خاص اسکار پکې لیکل شوي دي. خاص سلامونه زموږ د اسلام هغو تکړه هنرمندانو ته چې دا لوی شاهکار یې کړی دی.
په همدې اساس موږ هم درڅخه د خدای پامانۍ په خاطر همدغه شپه خدای پاماني غواړو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارو. افغان وایس چینل در سره سبسکرایب کړئ او که چیرې زموږ ویډیو غواړئ ژر تر ژره در ورسیږي زموږ چینل هغه زنګوله هم در سره وهئ چې په هغه کې یو آپشن دی آل هغه هم در سره لایک کړئ تر څو زموږ نورې ښې ویډیوګانې له نورو تر تاسو ژر تر ژره در ورسیږي. که د بلې ویډیو او یا همدې ویډیو په هکله موږ سره نظریات شریکولی شئ نو کمنټ ضرور وکړئ. تل مو په اړه